په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم دوستانو. ممکن تاسو به د مولا لنډی له نوم سره آشنا یاستئ ځکه چې نن سبا په یوټیوب باندې ډېرې ویډیوګانې ښکته پورته کیږي. نو غوښتل مې چې په همدې اړه تاسو ته معلومات درکړم چې مولا لنډی څوک و، څنګه افشا شو او اوس چیرته دی. د فاریاب ولایت مقامات وایي رسول لنډی مولا نه و، بلکې د باج اخیستلو د یوې ډلې مشري یې کوله چې په ځانګړې توګه بې اولاده ښځې په نښه کولې. د فاریاب په ولایت کې څارنوال فرید غوري نیویارک ټایم ته ویلي چې مولا لنډی د ښځو سره د خپل جنسي مقاربت ویډیوګانې په پټه ثبت کولې او بیا د دغو ویډیوګانو نه په استفادې سره یې له ښځو نه باج اخیسته او هر څومره پیسې او ګاڼې یې چې لرلې هغه یې ترې اخیستلې. نیویارک ټایم ورځپاڼه د فاریاب د ولایتي شورا د مرستیال صبغت الله سیلاب له خولې لیکلي دي مولا لنډی چې اوس شاوخوا 40 کلن دی کله چې تنکي ځوانو یو محلي قومندان ته چې په اصطلاح بچبازو نڅا کوله. وروسته مولا لنډي فایل لیدل او تعویض لیکل پیل کړل. رسول لنډی د څو نورو ښځو په مرسته چې یوه په فاریاب کې پولیسه وه د ښځو په منځ کې تبلیغ کاوه چې هغه د بې اولادۍ علاج کوي. د فاریاب والي ښاغلی فایق د هغه کسانو د اعترافونو په بنسټ چې د مولا لنډي د قضیې په تړاو نیول شوي د نیویارک ټایم ورځپاڼې ته ویلي چې هغه یوه ډله ګمارلې وه چې ورته تبلیغ وکړي. لومړی تعویض ورکاوه او له هغوی ښځینه مشتریانو نه یې غوښتل چې په بله کتنه کې له ځان سره یو چرګ راوړي او په وروستي کتنه کې پسه. کله چې د ښځو ستونزه نه حل کېده ویل به یې چې یوه بله لاره شته او بیا به هغه کار کوو. د فاریاب د ولایتي شورا مرستیال نیویارک ټایمز ته ویلي چې مولا لنډی هغه وخت رسوا شو چې یو ځواکمن محلي سړی د هغه له کارونو نه خبر شو او د 2 وسلوالو ساتونکو سره د هغه کور ته لاړو او د هغه ټلیفون او ویډیوګانې ضبط کړې. ښاغلي سیلاب ویلي هغوی له مولا لنډي نه وغوښتل چې هره میاشت ورته $2,500 ورکړي. رسول لنډي لومړی $200 ورکړل او بیا یې ونه شو کولی چې پیسې ورکړي. بیا نو هغوی د ویډیوګانو په خپرولو پیل وکړ. د دغو ویډیوګانو له خپرېدو وروسته په وروستیو میاشتو کې مولا لنډی د څه وخت لپاره ترکیې ته وتښتېدو. څو میاشتې وروسته بیرته افغانستان ته راغی او د دولت د یوې پلوي محلي قومندان عبدالعظیم جمشیدي سره یې وسله واخیسته. د فاریاب د والي په وینا مولا لنډي اوس ږیره خریلې او تېره اونۍ د مزار شریف په ښار کې په بدله څېره لیدل شوی او ښایي کابل ته تللی وي. مننه دوستانو چې دا ویډیو مو تر پایه وکتله. له نورو همدغسې په زړه پورې او معلوماتي ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.